ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ پاک دا خکل صفتنو مالک دے تمام صفتنو دا کمال پکے موجود دی اور تمام صفتنو دا نقصان نا پاک دے حیث قسم عیب اور نقصان پکی نشتا مخلوق کمزور دے عاجز دے اور پا مخلوق کی کمی او عاجزیشتا دا مخلوق خپل ځان او پیجنی چې زه مخلوق ما خالق نیما زه مملوک یما مالک نیما دے دا خپل ځان او پیجنی خالق دا خالق په درجه کې وګوري او ځان ته د مخلوق په درجه کې وګوري دکې به عاجزی راشي دی به لوی نه کوي او چې پچا کې عاجزی او ښکتوال راغی نو الله به پورته کی بنده ځان ښکته او کمزوري حساب کی الله به پورته کی ډېره اوچته درجه به ولا ورکی او کم بنده چې ځان اوچت حسابی نو الله به د خلکو په نظر کې سپک کی او ښکته به کی لوی دا الله سره مناسب دا الله لوی دی او لوی و سره خوان کوي او بنده ورکوټې دی او د سره دا ورکوټوالی خوان کوي چې دی زه ورکوټ یم او زه عاجز یم او زه کمزور یم نو د سره دا خوان کوي چې معامله بالعکس شي نو نقصان کیږي الله آدم علیہ السلام پیدا کړ او خپل صفاتونه د علم ولا ورکړل د فرشتو مخ کې ولا امتحان وکړ او کامیاب شو نو دل الله انعام دا ورکړ چې د ټولو فرشتو ته وی سجده وته وکړي نو فرشتو کې عاجزی شته فورن ښکته شو چې موږ خو مخلوق یو او خالق چې څه حکم کوي نه هغې کې به خیر وي فورن یې سجده وکړله او دا ابلیس چې و نو د سجده ونه کړله ابا واستکبره ابا د انکار وکړه وی سجده نه کومه واستکبره ځان یې لوی وګڼه لوی نه و ځان یې لوی وګڼه او سجده ونه کړله فرشتو سجده وکړله په هغې الله هغوی له نورم عزت ورکړه درجې وله اوچتې کړې او ابلیس په فرشتو کې شاملو او دې دومره ډولې و چې دته به وې طاووس الملائکه
په دې مارغانو کې دا طاووس دی دا پړق پړق وزرې دي دا خوند کوي د طاووس وزر دومره ښکلی دی چې خلک یې په قرآن شریف کې مري د نښې دپاره قرآن شریف کې کېږي نو طاووس خشته دی نو دې ابلیس ته به طاووس الملائکه وي په فرشتو کې خشته و خو چې کله ده د سجدې نه انکار وکړه او ویې زه لوی یم زه بهتر یم انا خیر منه زه د ده نه غوره یم بهتر یم الله د خپل دربار نه وشړه او په تمام مخلوق کې د ټولو نه سپک او ذلیل چې دی نو دا اوس ابلیس دی یا د فرشتو نه اوچتو او یا داسې ښکته شو چې د دې حیواناتو نه د بیکاره ډنګرو نه هم ښکته دی د ده چې څوک مني د دې ابلیس مني نو دا ابلیس او د ده ملګري اولئک کالانعام بل هم اضل دی د ډنګرو چارپیانو په شان بل هم اضل بلکې د هغې نه ډېر بدتر دی ابلیس او د هغه ملګري الله دومره ذلیل کړه چې د ډنګرو نه بدتر جوړ شو نو د ځان ونه پیژنده دی خو مخلوق دی دی د ښکته درجې دی او ځان یې اوچت که ابا واستکبره نو الله خواره او ذلیل که نو بنده دی دی بندګۍ دپاره پیدا دی دی د عبادت دپاره پیدا دی نو دا عبادت څه شی دی دا عبادت خپل معنا انتهایی تذلل او عاجزی اختیارول ډیر زیات عاجزی اختیارول او تذلل ځان ذلیل او سپک ښکاره کول نو چې بنده ډیر ځان ذلیل او خوار او سپک کی دا الله په مخ کې الله به عزتمن کی خدا عبادت چې دا تذلل او عاجزی دا ګورې د الله نه غیر بل چاته نه هسې نه چې یو بنده بل بنده ته ځان خوار او ذلیل کې او هغه ته پخپو کې سر ولګوي ورته پروزي نو په دې بیا الله خفه کېږي چې زما مقام خو تا ایر که زه دا بل بنده د یو شانتي کړو نو ما ته هم سر لګې او دې بل بنده ته هم سر لګې نو دې ته بیا کافر وایي نو بنده به عبادت کوي انتهایی تذلل او عاجزی به ښکاره کوي چاته خپل خالق ته نه چې بل بنده ته نو که یو بنده بل بنده ته سجده کوي نو په دې به کافر شي او دیم د ابلیس په شانته شو خو ابلیس یو شان خطا شو دی بل شانته خطا شو نو بنده ته د بنده په نظر ګوره هغه سره د خپل عاجزه ځان له انداز دی او الله سره د خپل بندګۍ او د عاجزه ځان له انداز دی نو الله تبا ډېر عاجزي کوي عبادات مختلف قسمونه دي او د الله د طرف نه مقرر شوي دي نو په دې عباداتو کې دا منځ اهم عبادت دی او د کلمې نه رستو د دې نمبر دی پیغمبر علیہ السلام تا الله په کوم ورځ چې پیغمبري ورکړله په غار حرا کې پیغمبري ملو شو په دقه ورځ و پسې دویم نمبر کې منظم ولا ورکړی دی جبرائیل علیہ السلام د مانزه او داسه طریقه دواړه په دقه ورځ خولی دي غار حرا کې او داس چاردام چلے مخو جبرائیل علیہ السلام پخپل او داس چاردام عملی تا ورکل پیغمبر علیہ السلام ته وکړ چې ما ته ګوره دغه څه بتم کې او داس چاردام یې وکړ او بیا مانځه ته ودرېد مونځ یې وکړ 2 رکعاته مونځ یې وکړ نو دغه چل پړومبنی ورځ پیغمبر علیہ السلام په غار حرا کې د جبرائیل علیہ السلام نزدک د الله په حکم او مونځ په دغه ځای کې فرض شو خو دغه وخت کې 2 منځونه فرض و 15 نه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها نور خطونه مخکې یعنی د سحر منځ
او نور پریوتو نه مخکې د مازدیګر بس دا 2 منځونه فرض شو. اوس په دې مانځه کې انتهایی عاجزي ده. بنده چې ولاړی په مانځه باندې نو ډېر عاجزۍ سره ولاړی، د غرور او د تکبر انداز به نه اختیاري. چې ولاړی نو د غرور او د تکبر انداز نه په سرتوره باندې مونځ دې کې عاجزي نشته. دا خو د غرور او د تکبر یوه نښه ده. نو په سرتوره به مونځ نه کې. او دا بعضې کسان ټوپۍ په سرۍ خو څه بل شان دی، نو چې هغه ټوپۍ ته وګورې نو د هغې نه هم څه بدماشي غوندې معلومیږي. نو هغه د بدماشۍ په انداز باندې به هم ټوپۍ نه وي، د عاجزۍ په انداز. ټوپۍ به په سر وي او د عاجزۍ په انداز باندې به نه به په سرتوره وي او نه د بدماشۍ په انداز ټوپۍ. او نور عاجزی به دا وي چې سترګې به ښکته کې اوچت به نه ګورې، د قبلې دیوال باندې راسې پورته کتل یا اسمان ته کتل، دا د عاجزي نه ده. دې کې تا ته عاجزي نه معلومیږي. نو ته چې ولاړې ته به خپل نظر د سجدې ځای ته کې، یو خوا بل خوا، او اوچت نظر، ډېر مخامخ نظر نه، بلکې عاجزي دې په دې کې ده چې ته په کم ځای ولاړې نو ستا سر د سجدې دپاره کم ځای لګي، دقه ځای ته ګوره. دا د عاجزۍ ودرېدل دي. او په سرتوره به مونځ نه کوې. بعضې د بنده ټوپۍ نه په سر که څوک ته ټوپۍ په سر که وایي ټوپۍ څه فرض نه ده. اساسان جواب دی ټوپۍ فرض نه ده. ښځه ټوپۍ فرض نه ده نو دا کمیس هم فرض نه دی، دا هم ورسره وباسه. کمیس هم فرض نه دی، بس پرتوګ دی اغوستی دی او عورت پکې پټ دی، کمیس هم وباسه. څو ورځې به دې سره عادت شي نو بیا به پسې هر څه لرې که خیر دی. ځکه دا خو په مزه مزه باندې دا یو کار بنده کوي. نو نن د ټوپۍ نشته، سبا به د کمیس نه، نو بله ورځ به ګرمي ډېره او د پکې لاندې بربنډ ودرېږم، بیا به دې ته ورسېږي. نو دې کې ستا هغه عاجزي کم ده، هغه تذلل کم دی. دا خو خپل خواهش پوره کوي، هسې شو شادې ورکړې ده. نو ټوپۍ په سر کا، پټکې بهتر دی، خو که پټکې نه نو کم از کم ټوپۍ په سر کا. او د سجدې مقام ته ګوره. او کله چې ته رکوع ته لاړ شي نو بیا دې خپلو پنجو ته ګوره. که ته ډېر اوچتې نو ته وایې دقې ځمکې له به روان یم، د ځمکې نه پیدا یم او دې ځمکې ته به ورځم. کوم ځای سجده لګې دغه ځای ته ګورې، وایې دې ځمکې ته روان یم، زه به اسمان ته نه ځم، زه به ځمکې ته ځم. چې کله رکوع ته ورټیټ شو نو د خپلو پنجو ته ګوره. چې کله زما د دنیا وخت پوره شي او زه رخصتېږم نو اول به د دې پنجو نه مې ساه وخیږي، د دې ګوتو نه، ګیټۍ نه، کونډۍ نه، یې به پروت په کټ کې خو خپلې خپې تاولی را تاولی نشي، اړولی را اړولی نشي. که مې په ورخپو کې ساه وي د تکلیف د وجې داسې لتې ټکۍ را ټکۍ ټکۍ را ټکۍ، آخر کې د خپو نه ساه ووتله نو دا خپې مړې پرتې دي، نو بل بیا ټیکۍ را ټیکۍ. نو دا تصور وکړه چې مرم به او د دغه ځای نه به ساه را وځي. او بیا چې د رکوع نه وروسته سجدې له لاړ شي نو په سجده باندې چې پروت نو د خپلې پوزې سر ته خیال کوه، اول به دا خوري کېږي. قبر کې چې بنده پرېوته او د خوري کېدو نمبر سلسله شروع شو، د پوزې دا سر به اول خوري شي. واپسې دا سترګې دي، دا ښکلې ښکلې ګولې ګولې سترګې، دا اوچوې دا اوبه په دې مخ راتوي شي، دا به خوري کېږي. دا ښکلې مخ دا د چینجو خوراک دی، آخر کې د خورې خوراک دی. او قیدې ته چې کېناستې، اتحیاتو ته کېناستې، نو د خپلې جولې ته ګوره چې ټول عمل زما دې جولې کې ماته مخې ته پروت دی. که ښه کوم او که بد کوم نو زما جولې کې دی، بل چا ورسره کار نشته، دا زما ذمواري ده. او جولې کې هر څه لږ فکر وکړه چې یاره زما په دنیا کې زندګي څنګه ده، الله رضا کوم که الله خفه کوم او شیطان خوشحالومه. یو خوا رحمان
بل خوا شیطان. نو دې مانځه کې دې فکر وکړه چې رحمان خوشحاله او که شیطان خوشحاله. نو چې دې توجه سره ته منځو کې یو خوا بل خوا د خیال نی، نو دې کې د الله د رحمت توجه ټوله تا ته ده. په دې حالت کې د الله رحمتونه برکتونه ټولم پتا راورېږي. کمې پورې ته په مانځه کې د الله د رحمت توجه تا ته ده. او چې کله بنده په مانځه ولاړ دی او نه د سجدې دی ته ګوري او نه خپله پنجو ته او نه خپلې جولې ته او د دنیا په سوچونو فکرونو کې تللی وي، ناس په جومات کې وي او ذهني طور باندې دی د جومات نه بار چې ته بل بل ځای کې پروت وي، نو دې کې توجه نشته. نو د الله د رحمت توجه د نه کټ شوله. د ابتدا کې نیت کو الله ته توجه وا، الله ته توجه وکړه، دې مانځه کې بیا بار وتلی دی د الله توجه هم بل اړخ ته لاړله. وی چشم من در چشم تو چشمان تو جای دیگر، من تماشای تو کردم تو تماشای دیگر. چشم من در چشم تو زمان نظر خستاد استرگو تیرے بندہ، چشمان تو جای دیگر او استاد نظر بل بل زے کے دے. من تماشای تو کردم تو تماشای دیگر، زستا پا تماشا ہوتا دا بل چا پا تماشا، زچ دا چا پا تماشا غی پیشا ہوتا پیشا، ازما دا رحمت توجہ در نکٹ شدا. نو منز دیکھ انتہائی عاجزی اور تذلل لے. انسان اشرف المخلوقات تے ندے تمام مخلوق نہ دیر عزت مند دے. او بیا د دې انسان په دې بدن کې دا مختلف اندامونه دي. د یو اندام عزت زیات دی د بل اندام نه، لکه پوند په ځمکه باندې په هر قسمه ځمکه لګېږي خو مخ په ځمکه څوک نه لګوي. که دا ځمکه پاکه ده هم او که دې باندې څه ګندګي ده هم خپې پې روانې دي. په دې خپو دا ځمکه په دې خپو وهلې کېږي، خپې لګي په ځمکه که پاکه را که پلیته. او دا مخ چته چا په خاورو کې ایښې نه دی. په دې لاسونو باندې دا خاوره راټولول کولی شي، لاسونه خاورو ته وړې خو مخ چا خاورې له وړې نه دی. نو ډېره عاجزي دا ده چې الله تا ته ودرېدم نو زما په اندامونو کې دا مخ چې دی نو دا اشرف الاعضاء د ټولو اندامونو نه خشته دی. مخ د انسان اشرف الاعضاء د ټولو اندامونو نه خشته او ډیر شرافت والا. یا الله زما په ټول بدن کې چې کم غوره ځای دی مخ هغه تا ته په خاورو کې کېښوده، په ځمکه مې لګولې دی. زما عاجزي دې ته وګوره او زما په حال رحم وکړه چې څونه مې حاجتونه دي تا ته معلوم دي. زه درته ویم یا نه ویم خو الله ته خبر یې زما حاجتونه تا ته معلوم دي. حاجتونه راله پوره کړه. ته مه وایه چې فلانې فلانې حاجت پوره کوم یې دله پوره کوي. ستا به په زړه کې په خیال کې یو خبره راشي چې لکه فلانې شی زما وي، ته وایې نه خو تا د الله مخکې د خپل ښکلې مخ لګولی دی. الله وایي دې ما نه خفه کوي، زه دې نه خفه کوم ورکوم بې ولا. نو چې څه دې زړه کې راځي په زړه کې راتلو سره به تا ته هغه ملاوي. الله بې شمېره خزانې پیدا کړي دي د انسان دپاره، بې شمېره خزانې انسان له پیدا کړي دي. نو دا انسان د خپل مالک باندې یقین او اعتماد وکړي چې مال پیدا کړي بل چاله نه مال به راکوي. پخوا زمانه کې هندوستان باندې یو ډېر لوی قات راغلو، ډوډۍ نه پیدا کېده. نو خلک ډېر زیات پریشان وو، ډوډۍ نشته څه به کوو، د هلاکت یره وه د هر چا. ټول خلک پریشان. په بازار کې یو غلام و چې هغه ډېر شو شا سره او ډېر خوشحالۍ سره په بازار کې ګرځېده را ګرځېده. چا د الله سره ونیوه چې هلکه دې ټولو خلکو ته ګورې نه څونه ډېر پریشان دي، د ډوډۍ درک لګي نه، څه به کوو مړه کېږو. تا باندې اډو د خفقان علامه نشته دی. خلک د لوږې مري
او تاړو خپم نه داسې خوشاله خوشاله ګرځي هغه وایي زما نیک سره خمبې ډکې دي دا چې د چا غلام دی نو هغې نیک سره غله ډېره وه یو څو کمرې دا بورې پکې ډکې ډکې پرتې وې نو دی ورته وایي چې زما نیک سره خمبې ډکې دي نو که کلونه تېر شي نو هغه موږ نشو خلاصولی نو که غله کمه ده نو په ټول هندوستان کمه ده او په ما خو کمې نشته ولې خفه شمه ګوره یو غلام دی او د ده چې کم نیک دی هغه هم بنده دی هغه بنده سره غله شته نو د دې غلام دومره اعتماد دی پریشانه کېږي نه وی نیک سره مې غله ډېره ده نو حقیقت کې بندیان منگ دا اللہ یو اللہ زمان خالق دے او اللہ سر بیشمیر خزانی دی او اخی کی کمی نرازی نو من چه پخپل اللہ اعتمادو کو نو که پا ظاہر دے دنیا کے منگ تا سے کمی اخکاری نو دا کمی با منگ پریشان نکی اللہ خالق دے او زمانگ رزق اللہ پیدا کرے دے زمانگ دا پیدایش نا مخ کے اللہ پیدا کرے رزق پسے والے پریشان نکی گی روزی رسان خو اللہ دے کرد یو قبیله دا عراق کے کرد او دا دغه کرد قبیله یو سړیو او هغه بغلاګانې کولی او بیا دغه سره یو گروپ برابر شو نو خلق ته ټول په لړزانو ډاکه ماکه به کوله پخوا به قافلې وې قافله چې به یو ځای کې ایساره کړه نو هر څه به یې ترې واخیستل نو دغه غل سره د ملګرو دی په دغه غلا کې لګیا دی یو ځل یو ځای کې د غلو دا سردار د کرد قبیلې دا د غلو سردار دی یو ځای کې ناست دی او ملګري خوارې کړي دي یو قجوری ونه ده چې هغه اوچه کړسه ده لختې اوچې شوي دي شنډه ده بارداره نه ده او بله لخته یوه بله ونه ده چې په هغې کې میوه قجورې پکې پخې دي یو مرغۍ ورشي او د دغې قجورو والا ونې نه یو پخه دانه په خولې کې راوالي والوځي او دغې بلې اوچې کړسې قجورې ته ورشي هلته کښېني لږ ساعت پس بیا راوالوځي او بیا بله دانه راوالي یوه دانه په خولې کې اخلي او دغې بلې اوچې قجورې ته ځي دې غل ورته کتل چې دا مرغۍ د دې ځای نه دا قجوره هلته وړي دغه ځای کې خو څه بچي مچي هم نشته دی څه جاله خو هم نشته دی نو دا مرغۍ دا قجورې دغلته سله وړي زړه کې یو وسوسه راغلله نور یې زړه صبر نه که او دې اوچې قجورې ته بره ور وخته چې بره وخته نو د هغې قجورې په منځ کې یو مار دی چې په سترګو ړوند دی مار پروت دی په سترګو ړوند دی او دا مرغۍ د هغې ونې نه قجوره راوړي او چې دلته راشي نو دی په ځان پوه شي دی خوله وازه کړي دی ورته خولې کې قجوره کښېږدي نو هغه مار هغه قجوره تېره کړي دی غل چې وکتل چې مار ضرري شی دی نقصاني شی دی انسان ته حکم دی چې دی مړ کا که ته په مانځې نو مار لړم مخې ته راغی نو مړ یې کا نو دی دومره موزر د پاره چې اوس د ده نظر نه لګي او دی خپل رزق پسې ګرځېدی نشي نو الله د ده د رزق د پاره مرغۍ مقرر که تیاره وله خولې کې ورکوي دا موزر دی د ده د پاره الله دونه انتظام کوي نو زه خو انسان یم اشرف المخلوقات یم نو ما له به د حلال انتظام نه کوي چې غلا کومه او ټولو انسانانو ته تکلیف رسومه دقه ځای کې په ځان پوه شو او په چغو په جړا شو وی اقاله دا لفظ یې وی اقاله دا مطلب چې زه معافي غواړم توبه وباسمه د قجورې نه راکوشو او ټول ملګري ورته راجمع شو چې زموږ سرداره څه چله باندې وشو چا درته څه تکلیف ورسو چا نه معافي غواړي څوک زورور راغلی دی ډېر سلګۍ ووالې او ټول ملګري ته چاپېره شو او دته اوس منت زاري کوي الله ته ووایه چې چا تکلیف درکه
دې په حوصله شو نو ملګری ته وایي چې هم تکلیف نه دی راکړی په ما څوک زورور راغلی نه دی خو ما وختي داسې کتل چې د دې ونې نه قجورې نه یو دانه قجوره مرغۍ والي دی بلې ته ځي او نن چې ما وکتل هلته په سترګو ړوند مار دی چې هغه د ګرځېدو نه دی کمزوری دی نظر یې لګي نه هغه له خولې کې نوړی تیاره میلاویږي نو زه خو انسان یم ماله به الله ولې پاک رزق نه راکوي نو ما الله ته وایي چې زه معافي غواړم او نن نه پس زما توبه زه به غلا ډاکه نه کومه روزی رسان خو الله دی چې سردار توبه وویستله هغه نور غله ورته وایي چې په غلا کې زموږ سردار نو په توبه کې هم زموږ سردار چې ته توبه وباسې موږ هم توبه وباسو او بیا دې نه پس نوره اراده ده وکړله چې فلحال به حرم شریف ته لاړ شو هلته په صدق توبه وباسو او الله نه به بخښنه غواړو او چې الله وس راکړي او د چا نه مال اغشتی دی هغې ته به خپل مال واپس رسو غلام کړی ده نو چې کوم خلک پیژنو او وس هم څونه کېږي نو هغې ته به خپل حق واپس رسو او د الله نه به هم بخښنه غواړو دی روان شو حج طرف ته یو ځای کې یو زنانه ده چې نوې قافله راشي نو تپوس دې نه کوي د کرد قبیلې فلانې شته خلک وایي دې قافله کې نشته قافله زی نورې قافلې آخر دا قافله ور ورسېدله وی د کرد قبیلې فلانې شته دی وی او زه یم هغه بوډۍ راغلله او دغه بوډۍ د کرد قبیلې د سردار ته وایي چې زما زوی وفات شوی دی او خوب کې وینما پیغمبر علیه السلام راته وویل چې ستا د زوی چې دا کمې جامې دي دا جامې او تا سره نور پیسې روپۍ د سره دا روپۍ به والې او د کرد قبیلې فلاني له به ورکې نو درېیمه ورځ ده چې دلته ولاړ یم او قافله لټومه پکې تا ګورم ته پکې نه نو ته نن راورسېدې درېیمه ورځ ده چې ستا په انتظار کې یم هره شپه خوب وینم پیغمبر علیه السلام وایي دا دله ورکړه نو د کرد قبیلې د غلو سردار غلا نه توبه وباسي الله یې توبه قبول کړه او پیغمبر علیه السلام په ذریعه باندې بیا د بوډۍ په ذریعه پیسې هم نغدې ورکړې شوې جامې هم وله ورکړې شوې نو روزی الله د انسان د پیدایش نه مخکې مقرر کړی دا هر انسان پیدایش نه مخکې اوس چې کم پیدا کېږي د مور په رحم کې څلوېښت ورځې د سپینو اوبو په شکل کې بیا څلوېښت ورځې د وینې شکل کې او بیا درېیم څلوېښت ورځ باندې چکه وینه جویلې شوې قطره د غوښې شانتې په دې درېیم ځل باندې د دې نه انسان جوړ شو خو روح پکې نشته نو دې نه پس الله فرشته راولېږي او دې فرشتې ته وایي چې دا نوی انسان جوړېږي دله لیکل وکړه لوح محفوظ کې د هر چا لیکل دي نه هغې نه نقل وله ورکړي چې د دې انسان عمر به څومره وي دی به په کمه ځمکه اوسیږي دی به څه کار کوي دی به نیکبختی که به بدبختی او د ده رزق څومره دی آب و دانا چې څومره ده هغه ذره دله لیکلی کېږي او هغه ذرات به هم دته وررسېږي خامخا نو روزي الله لیکل کړي دي د هر انسان دته به رسېږي دا خپله روزي کمې زیاتې به پکې نه وي که نه خورې په زور به یې درکوي خو ته ستا حصه ده دا به تا ته در رسي او د بل حصه ګورې تا ته رسېږي نه النصیب یصیب وی دا خپل نصیب چې دا ور رسېږي ولو کان تحت الجبلین اگر که د دوو غرونو د لاندې پټه پرته خو ستا نصیب تا ته به رسېږي او نصیب الغیر لا یصیبو پردی نصیب به تا ته نه را رسېږي ولو کان تحت الشفتین که ستا د دې شونډو منځ کې وي خولې ته د دې ځای ته رسولې ده دلته پرته ده ته پې اډوشخوند هم وه خو ستا نصیبه نه ده یو ماشوم به دله خولې کې لاس دردن نه کړي او ته به هم ورته خوله واده کړي چې خوږ نه شي بیا ستا د خولې نه راولي خپلې خولې ته بیا واچي شخوند پې تا وغلی ده او نه ماشوم ګېډه ته لاړه دا د هغه نصیبه وه نو پردی نصیبه چاته رسېږي نه
او دام مو چې د فلانې را سره پسد روان دي دیم کار کوي او زم کار کوم او د قرآن ډېره ګټه وکړه ما لږه وکړله دې کاروبار کې م چاته بدنیته کېږه ما اب خپل نصیب خوري ته به خپل نصیب خوري څوک د بل نصیب خوړی نشي هیڅ رنګ که په زور که په رضا وي که په جنګ رزق الله مقرر کړی دی د برنا الله پاک رزق پیدا کړی دی بنده له پاک رزق ورکوي خدا بنده دی وته پاک لوښي ونیسي نو پاک ورسېږي وته روزي الله تیاره کړې ده او بنده به ورته خپل لوښي ونیسي چې دې لوښي کې راواچوه لوښی څه شی دی دکاندار ورته د دکاندارۍ لوښي نیول ټوله دکانداري کوي چې دې کې راته راواچوه الله دې دکاندارۍ کې ور واچوي او دې پې د خپل ټول کور کاروبار چلی دا دکانداري یو لوښی دی زمیدار ورته د زمیدارۍ لوښي نیولی دی چې زه به دا زمیداري کوم او د ځمکه کې محنت مشقت کوم دې کې راواچوه په دې زمیدارۍ کې ورته د بره نه رزق الله ورچوي ملازم ورته د ملازمت لوښي نیولی دی دیاړي مار ورته د دیاړۍ لوښي نیولی دی نو که دا لوښي پاکي نو الله پاک دی رزق پاک دی تا ته پاک راورسېدو پاک رزق وخوړه ستا بدن کې پاک طاقت پیدا شو د عبادت ښکلی شوق به الله درکړي او که تا ورته دا لوښي ګنده ونیوه نو رزق خو الله پاک درکړه خو لوښي ورته تا پلیت کړه نو هغه رزق پلیت شو کاساره کې وې پلیت را او پخ کړی دی پکې وروا چې نه پلیت نشو سه نو الله خو پاک رزق راولېږه خو تا ورته خپل لوښي ګنده که نو په دکاندارۍ کې دروغ مه وایه قسم پکې مه خوره او دا ستا دپاره دا نرخ دی بل چاله نه دا دروغ وایي ټولو دپاره یو نرخي وایي دا ستا دپاره دی او په سر به وړې زه پکې ګټه نه کوم نو ته ناسته دی چې ته زه پکې ګټه نه کوم سر په سر به وړې سر په سر دا دروغ دی قسم دی په دې شوی دی تاله در کوم ګټه پکې نه کوم دا ټول دروغ دی نو دا قسم دی دام ګناه ده په سر به وړې ګټه نه کوم دام دروغ دی ګناه ده تا نه پکې ګټه نه کوم دام دروغ دی ګناه ده دې دروغ په دې کې دونه اثر وکړ ته سونه عبادت کې نو شوق به پکې نی او الله به قبلې نه نو د دکاندارۍ لوښي دا د دروغ او د قسمونو د ګندګۍ نه پاک کا د ملازمت لوښي دې کې دوکه مه کوه رشوت پکې مه کوه کام چوری پکې مه کوه کار نه ځان مه پټوه صحیح کار کوه دروغ رشوت وغیرہ دا کارونه هر کار باندې چې کم کاریګر لګیا دی په ځان پوهېږي د بل وینا ته حاجت نشته دې کې څومره دوکه ده څومره نشته هر سړی په خپل کاروبار پوهېږي نو بس د الله یاره چې بنده زړه کې راولي چې زه به الله ته پیش کېږم نو دی به غلط کارونه کوي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د شپې داسې په ګشت وتلی و د یو کور خوا کې ولاړ نو کور کې یو بوډۍ د لور سره خبرې کوي بوډۍ لور ته ویل وی په یو کې لږې اوبه واچوه ته یې ولې وی دا پی چې دي نو په دې لږې پیسې کې لږې اوبه پکې واچوي نو بیا به لږې ډېرې پیسې وکړي نو ته چې مورې په یو کې خو به نه اچومه ولې وی امیر المؤمنین ویلي دي چې ګډون مه کوئ په یو کې اوبه مه اچوئ نو مور ته شپه ده امیر المؤمنین کم ځای ده به ته څه خبرېږي واچوه پکې امیر المؤمنین نه خبرېږي لور ورته وایي امیر المؤمنین نشته د امیر المؤمنین خدای خو موجود دی که نه که هغه نشته نو خدای خو شته اوبه نه اچومه جنۍ اوبه وانه چولې سحر امیر المؤمنین دا مور لور دواړه راوغوښتل ای بیګام څه وې ایمان خو څه نه وې وایي نه ما اورېدلې سم وې نو بس هغوی خو رښتینې خلک و رښتیا خبره یې وکړله مور یې وی چې ما ورته چې دی پایو کې اوبه واچوه دا دې ولې وی یاره غریبي ده پیسې یې لږې کولې ما چې لږې به ډېرې وی زموږ خرچه پې نه پوره چې ستا خرچه نه پوره کېږي ما ته به دې ویلې ما به د بیت المال نه درکړو خو دوکه خو به دې نه کوله که نه بیت المال کې پیسه شته ته غریب یې ستا د کور خرچه نه پوره کېږي ما ته درخواست وکړه زه به درکړم دوکه ولې کې اوبه اچوې
معافي غواړم بیا به نه کوم. او دی جینې د الله یره پکې وه، امیر المؤمنین نشتا او د امیر المؤمنین خدای خوشتا. دی خبرې امیر المؤمنین له ډېر خوند ورکه، خپل زوی له په نکاح وغوسته. لږ ساعتې د الله یره زړه کې راوستې ده، د امیر المؤمنین په کور کې الله ځای ورکه. نو لږ غوندې په زړه کې د الله یره بنده راولي، الله ما ویني، دې ته وایي اخلاص. نو بنده چې هر عمل کوي که نیکی کوي نو هم د دې وایي چې الله ما ویني، نو دې کې د نیکۍ شوق زیاتېږي، نو نورم نیکی کوي. او که یو بنده د ګناه کار کوي او دی وایي ما الله ویني، نو ده کې به حیا راشي چې الله راته ګوري، زه روانې کوم بیا به نه کومه. نو د رزق ذمہواری الله غشته ده. بنده د الله په ورکړه د صبر کوي او د دوکې داکې نه د ځان بچ کی. پاک رزق چې ورشي نو دې سره د عبادات شوق، انتهایی عاجزی او تذلل ښکاره کېدل، دا شوق راشي. او چې دا شوق راغی بنده عاجز، الله د لوی درجې د دې بنده له اوچته ترقي ورکوي او د ټول مخلوق په نظر کې هم ښکلي کوي او د الله په نظر کې هم ښکلي وي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.